لوی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو د څارویو د خرڅلاو ځایونو ته د خلکو راتګ ډیر کم رنګه دی. موږ د جلال آباد ښار تر ټولو لوی د مال منډۍ ته راغلي یو، چیرته چې د هیواد د ټولو ولایتونو په شمول له کوزې پښتونخوا او پاکستان هم د قربانۍ لپاره څاروي راوړل شوي. دا د انګور باغ میله د لاختر ډیرې ورځې وړاندې پیل شوې او د مختلفو نرخونو څاروي پکې شتون لري، خو ولې سړه ده او اخیستونکي یې نشته. همدا پوښتنه یو شمېر خلک چې د څارویو اخیستلو ته یې سره له ټولو تنګلاسیو زړه ښه کړی ځوابوي او وایي سږ کال د نورو کلونو سره په لوی توپیر د مالونو نرخونه لوړ دي. موږ دلته راغلي یو چې د منډۍ کې وګرځېږو او دغه مال واخلو د قربانۍ لپاره، خو دغه مال چې موږ وکته ښه مالونه راغلي، خو د پروز کال نه ریټ څه کالي لږ اوچت ده او دا خلک هم دا منډۍ لږ ډېره سسته ده ځکه څوک نشته پکې. علت دا ده چې خلک ډېر غوبل شوي دي. خپل اخیستی و پروز کالي ارزانه و، پروز کالي ما اخیسته په 50-50 زره، هغه مال چې ما سږ کالي بیه کړه هغه 20,000 روپۍ وایي، نو مال سږ کالي اوچت ته ډېر اوچت. شخصا زه راغلی یم، زه دغلته ګرځم مال پسې ګرځم مال اخلم، خو چې دا ریټونه زه ګورم زه بیرته په شا ځم ځکه زما وس نه کېږي، کار روزګار نشته، زه خپله وزګار یم او مال ورځ په ورځ قیمته کېږي. دا وګوره هغه مال چې په 40,000 اوس په 50,000 په 50,000 داسې ریټونه دي او دا کومه چې حالات روان ده دا سږ کال به قرباني ډېره کمه وي، ځکه چې په دغې وخت کې زه مخکې راغلی یم په دغې ورځ باندې داسې به و چې دلته به د قدم کېښودو ځای نه و. شیر آغا چې یادې میلې ته یې بې شمېره مالونه د خرڅلاو په موخه راوړي دي، وایي بازار د نورو وختونو په پرتله ډېر سوړ دی او خلک یوازې د مالونو نرخونه معلوموي. دی وایي تېر کال به یې په دې ورځو شپو کې په لسګونو مالونه پلورلي وو، خو دا ځل ورته راوړي څاروي ټول ولاړ دي، که څه هم تر ټولو ښه او آباد مالونه یې راوړي دي. په وینا یې په تېر کال کې به دا ډول مالونه خلکو په ډېره لیوالتیا اخیستل او قرباني کول به یې، خو اوس د خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی او په داسې مالونو پسې په بازار کې ګرځي چې نرخونه یې ډېر ټیټ وي. پروسه کال او سکاله د مالونو خرڅولو کې ډېر تغیرات راغلي. پروسه کال بازار بل رقم بازار او سکال بازار سست ده، پروسه کال ډېر تیز بازار نو. ریټونو کې هم فرق شته، ریټونه هم لوړ دي، خو نه پوهېږم دا خلک ډېر خلک وزګارتیا زیاته ده او کارونه نشته دي، د خاطره خلکو سره پیسې نشته دي وروره او دومره خرید نشي کولی. تېر کال یو ډنګر خرڅېده وروره، یو ډنګر مثال په 50,000 خرڅېده، سږ کال ډنګر ګران ده وروره او خلکو سره پیسې نشته دي، هغه سل ډېر لږ دي. سږ کال سړی راته به 2-3 دانې یو کس وړلی، سږ کال چې چا د 2 قربانیانې کولې سږ کال 1 قرباني کوي، ولې چې خلکو سره اقتصادي پیسې نشته دي. وزګار دي چې هر چا نه پوښتنه کوي وروره، وزګار دوم یو مسه یو درجه قرباني نه ځان نه پاتې کوي او قرباني کوي خلاص. شخصي خپله ما داسې ورځ راځي 15 مې خرڅ کړي وو، 10 مې خرڅ کړي وو، 15 مې هم خرڅ کړي وو، خو تېر کال په سیستم سږ کال ډېر هغه کوي ضعیفه ده. هاخوا د یادې منډۍ مسؤلین وایي مالونه ښه ډېر دي خو اخیستونکي نه لري. دی هم د بازار د سوړوالي لوی لامل د خلکو بیکاري او کمزور اقتصاد یادوي. د منډۍ د مسؤلینو په خبره د وطني مالونو نرخونه د پاکستاني څارویو په پرتله ټیټ دي، خو خلک ځکه پاکستاني مالونه خوښوي چې په غوښه ډک او رنګونه یې هم جذبونکي وي. مارکیټ یې ښه ده، ښه پرېمانه مال ده، خریدار پکې کم ښکاري، که نه ښه پرېمانه مال ده او ارزان هم ده، نسبت تېر کال نه سږ کال ډېر ارزانه ده او مال هم د پېښور نه هم راځي، دې ولایتونو هم راځي، ښه پرېمانه مال ده. خو خلک غریب دي، چا به وس نه کېږي څوک ورته نه راځي او مال ښه پرېمانه ده. تر اوسه پورې په روز کال دا مال به هر سړي 30-40 خرڅول، سږ کال یې 2-3 هم نه دي خرڅ کړي. پاکستانی مال پکې جګ ده، داسې ووایه چې هغه لږ زر رنګ رویت یې صحیح ده، بس هغه 1,20,000 دغسې قیمتونه وایي او وطني دا 50,000 40,000 45,000. د خلکو په خبره د بیکارۍ او کمزوري اقتصاد ورهاخوا که د څارویو نرخونه تر اختر همداسې لوړ وي، لرې نه ده چې زیات شمېر خلک به بې قربانۍ ځکه پاتې شي چې د مالونو رانیولې پر وس نه دي پوره.